خدای تعالی خو تاسو علما یې پته درته چې اله خپل حق بخي خو د مخلوق حق نه بخي هېڅ نه بخي نو دغه ظلمونه چې وشوله یو خو په دې دنیا کې د دغې جهاد بیا ثمره نه یې ګورې دا مونږ او تاسې چې امارت اسلامي کې دا اوس الحمدلله څومره پاکان ناست یې او زمونږ سترګې دي چې انشاءالله رستو به نفای شریعت راځي دا به هله راځي چې ستاسو صف هم داسې پاک پاتې شو داسې پاک پاتې شو که ستاسو صف کې ظلم دننه شو ظلم او دا شان پردي مالونه خوړل دننه شو نو ستاسو د اخلاص هم ډېر دی الحمدلله خو که زه د اول د 30 کلن پخواني مجاهدینو اخلاصونه رایاد کو مونږ ته چې کوم قمندانانو قصې کړي دي ګورې هغه تاسو نه ډېر مخلصین په ابتدا کې ډېرې سختۍ تېرې کړي دي او ډېر تکالیفو سره مخ ډېر د خدای د رضا لپاره راپورته شوي خو چې کله دا مسله ورسېده تنظیمونو ته او دوی ته باقاعده ماهانه پروګرامونه او په یو ډز باندې شا د خوانه مرمۍ او شا خوانه پیسې او دا څیزونه حواله شو د دې هغه نیتونو کې خلل راغی د دې په صفوفو کې ظلمونه رالل داسې ظلمونه وشول ښه داسې ظلمونه چې ما ته د جمعیت یو جبهه مشر قصه کوله چې زه په یو ځای کې د یو غونډمشر وم او یو دوه واړه ماشومان چې دی چا را اغوا کړل د یو هوټل نه واړه واړه وو 14 کالو هلکانو ښایسته ښایسته نو ما چې تحقیق وکړ چې دی ولې راوستي دي نو داسې شوي د انقلاب نه مخکې د یو ماشوم پلار چې و دغه یو قمندان و موږ سره د دې قمندان پلار یې وژلی و د دې ماشوم او د دغې قمندان هلته خپله کې یوه دشمني وه چې وژلی و دا پلار یې چې دی دا خو ورته دې قمندان جهادي دوره کې مړ کړ چې پلار یې ورته مړ کړ دا ماشوم پاتې شو اوس د ده دا خطره ده که دا ماشوم مړ نه کړمه دا ماته بیا یو سردردي جوړیږي نو تلاش یې وکړه دا ماشوم هغه کونډې مور دپاره مزدوري کوله غریبانو پاکستان کې په کوم هوټل کې مزدوري کوله د دې کلي ورسره یو بل هلک هم دی چا د هېڅ په رشته کې نه دی دا قمندان پې خبر شه چې یاره د دې مور دا یو بچی دی ما ته دښمني ترې جوړېږي راځه دا مړ کا نو دا دواړه ماشومان یې راوړل زمونږ غونډ ته دا یې په تاخانه کې واچول زه خبر شوم چې هلکه دا داسې مسله ده نو ما هغه ته وویل چې قمندان د جهاد او نور وس مې در باندې نه کېږي لکه اوس هم بعضې وخت کې د سړي یو اراده وي خو اوس یې نه کېږي خو دې غونډ کې دا کار ته نشي کولی دا ماشومان یا خوشې که که نه خوشې که ما نه یې لرې کړه ما ته هغه جبهه مشر قصه کوله وی چې دا ماشومان یې ما نه ویوړل او په ممندو کې یو غونډو او د جمعیت غونډو په هغې تاخانه کې واچو په هغه تاخانه کې بیا یو بندي 2.5 کاله تېر کړي و زما شاګردو هغه ما ته قصه کوله چې دا ماشومان موږ سره پراته وو په دې تاخانه کې او داسې پوړۍ لګېدلې وه دا یو ماشوم یې اوچت کرانه او حلال یې کول ته یو جوره کنده وه هغې ته یې وغورځول چې حلال یې که دا دویم ماشوم ژړل دا یې څه کوئ ما ورته تسلي ورکوله چې بولی دی وایي نه نه ما یې هغه د مرۍ اواز واورېدو او ژړل به یې دا ورځ یې په ژړا تېره کړه نو ما ورته وایي دا تاسو څه شي کې راوستي یئ هغه راته ووایي چې دغه ماشوم یې چې حلال که د ده پلار چې دی دا اوس چې کوم قمندان یې د ده پلار یې وژلی و د هغې بدل پوره شوی دی د ده پلار یې بیا وژلی خو دی اوس یېرېږي چې دا ماشوم بیا را سره دښمني کوي نو دا ماشوم ووایي نو ته یې ولې راوستی وایي زه یې د کلي یم زه یې دې لپاره راوستی یم که دا مړ نه کړو دا ویل تال وایي زما هېڅ ګناه نشته نه یې رشته کې یم نه یې خپل یم داسې ظلمونه بعضې وشو په اصف کې نو چې هغه ظلمونه وشول په منتها کې هغوی هم دې دپاره راپورته شوي چې موږ به روسیې ماتو موږ به نفای شریعت راولو نو په منتها کې د زردار پاټک ښکاره شو او د کابل ظلمونه ښکاره شو او ستاسو د وړاندې وټول یعنې ښایي دا تقاضا وه چې موږ به نفای شریعت خدای توفیق ورنه که صف د جهاد کې چې ظلم دننه شه پردي مال خوړل دننه شو ته سل ځل وایه زه نفای شریعت راولم را به شي خو ستا یو نظام به د حکومت او د سلطنت په شکل راشي دا به بیا نفای شریعت په شکل نه راځي او که زموږ ستاسو صفونه را چې پاک دي پاکو او ناولې را دننه کېدل د هغې ټیم په ټیم تصفیه مونږ کوله د هغې صفایي مونږ کوله نو چې مونږ کوم عزایم لرو چې هغه نفاظ شریعت دی مونږ به کامیابېږو معززو نو مقصد مې دا دی چې دې کې حقوق العباد داخل شي کله چې حقوق العباد دې کې داخل شوله خدای تعالی بیا نه معاف کوي ښه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په آخري زندگی حیات کې معجم کبیر د طبرانی دا حدیث ذکر کړی دی چې دا د خپل امت ته د تعلیم دپاره دا واقعه ذکر کوي چې د حقوق العباد متعلق هغه مبارک څنګه ښایسته مشوره ورکړې ده نو چې کله د مبارک ته ځنکدن رانږدې کېږي او دی د وفات نه 3 ورځې وړاندې ډېر سخت بیمارو
او دومره بیمارو چې بیهوشي به پرې راتله او بیا بیبي حفصې ته وایي چې ما ته یو مرکن او لګن راوړه ما په هغې کې کېنوه او بیا 7 مشکونه راوړه چې د هغې ویکا او سرتړونې کولو شوي نه ډک وي دا 7 مشکه د اوبو په ما باندې واړوه چې حکمت به په دې کې څه شی والله عالم هغه ورباندې واړولی شو لږې دا تبه سړه شوه نو بلال صاحب آواز کوي د مانځه ټیم دی نو مبارک بیا په دغه ځل باندې بیهوشي پرې راله بیا یې اودس وکړه بیا بیهوشي پرې راله بیا یې اودس وکړه بیا بیهوشي پرې راله وی مرو ابابکر فلیصلی بالناس هغه جمع ورکړه بله ورځ بیا لږ راښه شه دا یو لاس په حضرت عباس صاحب باندې واچو او دا یو لاس په حضرت علي صاحب باندې واچو او داسې خپې د ځان پسې راښکلي د بیبي عایشې صدیقې په دې حجره کې کرښې جوړې شوې وې دی هلته لاړه منبر باندې کېناسته او پټکی هم په سر نه و صادر مبارک قمیص په غاړه او سر یې چې و په عصابه صفرا باندې تړلی و عصابه پټۍ ته وایي او صفرا زیړه یوه زیړه کپړه وه دا یې د سر نه تو کړې وه بلال صاحب ته وي سر مې درد کوي دا راته کلک وتړه او بیا په منبر باندې کېناسته دا هغه آخري تقریر دی چې محمد مصطفی په منبر نبوي باندې کړی دی او بیا د تقریر دپاره نه دی راوتی 3 شپې 3 ورځې به بار ته رانغی او یو کرتې بیا د دوشنبې په سهار مانځه ټیم کې د عایشې بیبي دا پرده اوچته کړه او دا سر مبارک یې راښکاره کړه وی خندل چې دا خلک د صدیق صاحب په اقتدا کې څومره ښایسته متفق دي په دې خوشحاله شه خو بیا دومره نور وس نه و هغه پرده یې د لاسونو نه خوشې شوه او دی پرېوته په هغه کټ کې او د هغې نه لږ وروستو بیا دی مبارک دنیا نه پرده کېږي وفات کېږي نو دغه آخري خطبه چې کله دی په منبر کېناسته نو معجم کبیر کې امام طبراني راخستې ده نو په دې تقریر کې مبارک اعلان وکړه چې ایو نبی کنت لکم زه ستاسو دپاره څنګه پیغمبر ومه هغې ورته وي ته موږ دپاره کالاب الرحیم الشفیق د مهربان پلار په شانته وي تا موږ ته ډېر په نرمه لهجه باندې هغه دعوت را کړی دی چې کله ښه هغې نه اقرارونه واخیستل نو بیا ورته مبارک وفرمایل چې اسألکم بالله و بحقی علیکم د خدای په خاطر او زما چې په تاسو باندې کم حق دی د دې دواړو خاطر وکئ او زه درنه یو مطالبه لرم ماته جواب راکئ نو صحابه کرامو عرض وکړه څه رانه غواړئ وی زما خاطر وکئ زما د حق او د خدای د نوم خاطر وکئ چې غلی به نه پاتې کیږئ صحابه کرام ورته وایي نو څه شی رانه غواړي حیران دي هغوی چې دا څه مطالبه ده مونږ مور و پلار درنه قربان شه چې څه غواړي مونږ یې درته وایو درته یې منو مبارک ورته بیا وایي د خدای په نوم درنه غواړم او دا خپل حق درته پیش کوم چې تاسو کې په دې 30 کلنه دوره کې چې ما سره مو تېره کړې ده که ما څوک په سپېړه والی وي یا مې په امسا وهلی وي او یا مې چاته یوه تیزه خبره کړې وي یا د چا را باندې قرض پاتې وي او حق پاتې وي نو را پاسېږئ فلیقتص مني قبل یوم القیامه مخکې د دې نه چې ورځ د قیامت راځي واپس ما په سپېړه ووهئ ما په امسا ووهئ او چې څه یي هغه حق چې را باندې هغه رانه واخلئ مخکې د دې نه ورځ د قیامت کې بیا زه بدل نشم درکولی صحابه و چې دا واورېدل بس تمام مجلس کې یوه جړا شروع شوه او ټولو وژړل مبارک بیا اعلان وکړه اسألکم بالله و بحقی علیکم زما چې در باندې کوم حق دی د هغې خاطر وکئ د خدای خاطر وکئ یو څیز درنه غواړم چې هغه ما څوک په سپېړه والی یا په ما باندې حق وي فلیقتص مني ما نه د انتقام واخلي د صحابو دا جړه نور هم پسې سیوا شوه درېیم اعلان یې وکړه په درېیم اعلان سره هغوی وژړل او د دې مجلس په آخري سر کې یو شیخ ناستو عکاشه رضی الله تعالی عنه نامه وه او هغه د دې خلکو په اوږو باندې قدمونه اړول په تیزۍ را روانو او رسول الله مبارک مخې ته ودرېده وی چې ما خو څه نه ویل خو ته دا خپل حق پیش کې او د خدای تعالی نوم راته پیش کې نو زه یوه ورځ تا سره جهاد کې تللی ومه او تم په اوښه باندې سور وې زم په اوښه سور ومه جهاد نه چې واپس راتلو نو زما دا زنګون ستا د زنګون سره یو ځای ولګېده داسې جخت را روانو نو زما ډېر شوق راغی چې ما دی خو نن ډېر نږدې یو زه د اوښ نه کوز شومه ما دا اراده وه چې زه ستا زنګون ښکل کمه هسې مې مینه راله نو وایي تاسو سره امسا وه او زه مو په دې تشه کې ووالمه زه نه پوهېږم چې دا کار تاسو قصدن کړی دی که دا درنه سهون شوی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل زما دې د خدای په جلال قسمي چې دا کار ما قصدن نه دی کړی سهون به شوی وي خو چې ته رانه انتقام اخلي نو دا ته چې کومه غذا یادی دا غزوه د بدر ده او په دې غذا کې چې زما په لاسونو کې کومه امسا وه
دا ما د بیبي فاطمة زهرا کرا ایښې ده. ای بلال حبشي ورشه او د بیبي فاطمة زهرا نه هغه امسا راوړه چې دا صحابي په دې محضر عام د صحابو کې واپس ما په امسا باندې ووهي او ما نه انتقام واخلي مخکې د ورځ د قیامت نه. بلال حبشي رضی الله عنه چې د جومات نه وځي نو وضع یده فوق راسه علی ام راسه، دا لاس یې په دې سر او کوپړۍ داسې کېښوده او د مدینې منورې په دې کوڅو کې د ویل او د ژړا یو څو چغې ووالې چې ای د مدینې منورې خلکو راشئ مسجد ته راشئ او محمد مصطفی په امسا وهل کېږي، تاسو عکاشه ته سوال وکئ چې معافي کړي یا ورته خپلې شاګانې ونیسئ چې تاسو ووهي او هغه معاف کړي. هغه بیبي فاطمة زهرا ته ورغې وی تا کره یو امسا ده هغه راکه. بیبي فاطمه ورته وایي دا امسا خو د سفر ده، دا خو عمرې حج او جهاد ته چې ځي وړي، هغه بیمار دی په دې امسا څه کوي؟ نو دا ورته وایي ته څه خبره یې، راشه عکاشه ستا پلار په امسا باندې وهي، ته ورته سوال وکړه چې معافي کړي. بیبي فاطمه رضی الله عنها ورته وایي حسن او حسین هغه کور کې نشته دی، د مدینې منورې په کوڅو کې وګرځېږه چېرته به لوبې کوي، هغه دواړه راونیسه او د عکاشه مخې ته یې ودروه. حضرت حسین 5 کلن او حضرت حسن 7 کلن وی دا دواړو شاګانې لوڅې که او عکاشه ته یې مخامخ ودروه او د عکاشه په لاس کې امسا ورکه، ورته ووایه چې دا د رسول الله نوسي دي، خلک چې انتقام اخلي د خاندان د خلکو نه پوره کېږي، واخله دا ووخه خو نبي اسلام بیمار دی ګزار پې مه کوه. هغه راغې حسنین را پیدا کړل او عکاشه رضی الله عنه مخې ته یې ودرول او دا قمیصونه یې ترېنه وایسته او شاګانې ورته لوڅې کړې او ورته وایي چې ای عکاشه دا ماشومان ووهه خو محمد مصطفی بیمار دی ګزار پې مه کوه. هغه ورته وایي زما بل چا څه کار نشته دی، زه خو ګزار نه کوم او چې کومه په رسول الله مبارک به ګزار کومه، ده مونږ ته ویلي دي چې د خدای خاطر وکئ ما نه انتقام واخلئ. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مخې ته راغی او هغه ودرېده، ږیره یې سپینه وه. هغه ورته وایي خیر دی ما ووهه هغه بیمار دی. رسول الله مبارک ورته وایي ای صدیق لرې شه، خدای تعالی ته ستا مینه معلومه ده بس دی. عمر فاروق صاحب راوړاندې شو، هغه ورته د خپله شالوسه کړه ما ووهه. رسول الله مبارک ورته وایي ستا مینه خدای تعالی ته معلومه ده ته لرې شه. حضرت علي صاحب راوړاندې شه، هغه هم لرې که، هغه امسا یې عکاشه ته ورکړه. عکاشه ورته وایي چې په ما دې کله ګزار کو یا رسول الله، په هغه وخت کې زما غریب ومه، زما وجود باندې قمیص نه و، ما ته به د خپله شا لوڅه کې دا تشی به دې لوڅ کې بیا به ګزار کومه. نو بیا رسول الله مبارک د لمنه اوچته کړه او د مسجد چې څومره صحابه وو په چغو یې وژړل. عکاشه ته یې سوال وکړه چې معافې که، خیر دی معافې که. هغه ورته وایي نه ما ته دې شا لوڅه کې. چې کله یې د لمن اوچته کړه بس هغه را منډه کړه او د رسول الله مبارک په دې تشي باندې خوله کېښوده او خېټه یې ورته ښکل کړه او ویې ویل چې زه به دومره بدبخت یم او کمبخت به یم چې تا باندې به ګزار کوم. خو تاسو چې دا کمې خبرې کولې نو دا د مخخې خبرې وې او زه ویرېدم چې دی به رانه لاړ شي او زما دا شونډې به د وجود سره ونه لګېږي. نو ما صرف دا مقصد و رسول الله مبارک اعلان وکړه که څوک په دنیا کې په جنت کې زما رفیق ګوري هغه د عکاشه تندي ته وګوري. صحابه رامنډې کړې عکاشه یې په تندي باندې ښکل کړ چې خدای لوی شرافت ته درک. دا هغه اخري پیغام دی، دا هغه اخري خطبه ده، دا اخري تقریر د نبی علیه الصلاة والسلام دی چې صحابه ته او تمام امت ته په خپل وجود شریفه کې تعلیم د حقوق العباد ورکړی دی. معززو ممکن تاسو لنډ وخت کې امارت کې لوی لوی عهدې درکولی شي او په دغه عهدو کې حقوق العبادو کې ډېره زیاده سړي نه کېږي او د پردي مالونه سړي نه پکې خوړلی کېږي، مظلومانو سره هغه ظلم د انسان نه پکې کېږي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه چې یمن ته نبی علیه الصلاة والسلام معرفي که او روان شه لږ مزل یې کړی و، رسول الله مبارک څوک ولیږوي ما ته یې بیا راولې، د لارې نه یې راستون کوي راشه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې غواړي. هغه چې راغی نو رسول الله مبارک ورته وویل چې لا تصیبن شیئا بغیر علم فانه غلول، یو مالم بغیر د صحیح یقین او علم نه ګورې لاس ته رانه وړې دا غلول دی، خیانت دی په مال د غنیمت کې. ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامه لهذا دعوتک امض الی عملک، دې دپاره مې راغوښتی
زه واپس د خپل کار او هغه ولایت ته دې لاړ شه. معززو دا هغه مختصر دوه موضوعاتو چې یو د تلفاتو د ملک او د تلفاتو د مجاهدینو ډېر زیات ساتنه وکئ، او دویم قدم کې د عشر د زکات او په دې نوم باندې د خلکو نه د قلنګونو د پیسو اخیستو نه ځان وساتئ، ځکه دا حقوق العباد دي او د دې مغفرت بیا څه لاره نشته دی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله